أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تجوید آسان کتاب دیه چې دا موږ تاسو ان شاء الله تعالی په پښتو شروع کوو او ویایو. اولنی درس پس د ژباړونکي او پس د ترجمه کوونکي او د مؤلف د مقدمې نه وروسته اولنی درس چې دی هغه د قرآن په نامه دی. د قرآن په باره کې معلومات موږ تاسو ته کړي دي چې قرآن کریم په باره کې موږ تاسو معلومات واخلو څه رقم کتاب دی او د قرآن کریم تعریف موږ ته معرفي کوي. قرآن کریم موږ تاسو ته معرفي کوي. ویلي دي چې قرآن کریم د الله سبحانه وتعالی کلام دی چې جبرائیل علیه السلام پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وروړی دی یا نازل کړی دی. الله سبحانه وتعالی د هدایت په باب کې هر شی په قرآن کریم کې یې ښکاره راوستلی دي، ښکاره کړي دي، واضح راوستلی دي او حق لار یې د باطل نه جدا کړې ده. حق او باطل موږ تاسو ته په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی ښکاره کړي دي، واضح کړي دي او موږ په دو قرآن کریم کې د هر بد کار نه منع کړي یو او ښو کارو ته یې موږ ته امر کړی دی په قرآن کریم کې. لکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې وایي چې إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. سورة اسراء نهم او لسم آیت ده چې الله سبحانه وتعالی په دو آیتونو کې ویایي چې دا هغه قرآن دی چې هدایت ورکوي یا ورښیي هغو لیارو ته هغه لیارو ته هدایت ورکوي چې هغه لیار ډېره کلکه لیار ده، کلکه او سیخه لیار ده او اهل ایمان ته او هغه اهل ایمان چې نیک عملونه یې کړي وي هغو ته د یوه ډېر غټ اجر او ثواب او بشارت او زیری ورکوي د چې د دې دپاره ډېر غټ اجر دی، اجرا کبیر. او دا چې هغه کسان چې ایمان نه دی راوړی په آخرت باندې یا ایمان نه راوړي په آخرت باندې د دې دپاره د څه شي زیری ورکوي؟ د دې دپاره د دو زیری ورکوي چې دې ته موږ الله تعالی وي ما آماده کړي دي د دې دپاره ډېر دردونکی عذاب. په دو قرآن کریم کې موږ تاسو ته د سیخ لیارې رهنمایي شوې ده. موږ تاسو ته سیخ لیاره هغه استوارترینه لیار او هغه کلکه لیار هغه موږ ته ښودل شوې ده او مؤمنانو ته هغه مؤمنان چې نیک اعمال کا هغو ته د ډېر غټ اجر زیری ورکړل شوی دی او هغه کسان چې په آخرت باندې ایمان نه راوړي کافرانو ته هغو ته د دو هغه زیری ورکوي چې الله سبحانه وتعالی ویلي چې ما د دې دپاره دردونکی عذاب آماده کړی دی. په بل آیت کې الله سبحانه وتعالی ویلي چې کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. سوره ابراهیم اول آیت دی. کتاب د هغه کتاب دی چې انزلناه الیک ای رسوله ما تا ته در ولېږلو لتخرج الناس
ته څو پورې چې دغه کتاب په وسیله باندې د قرآن کریم په وسیله باندې ته خلق وباسې من الظلمات د تیارو نه وباسې الی النور چې شته رڼاو ته یې ننباسې د تیارو نه وباسې او رڼاو ته یې بوزې او ننباسې. تیارې چې دي هغه ګنیوي دي، شرک دی، بدعات دي، خرافات دي، دا ټولې تیارې دي، ظلمونه دي، دا ټولې تیارې دي. نو د دونه یې وباسي او نور ته هر نیک عمل هغه یوه رڼا ده. نیک عمل، نیک اعمال کړل د ټول رڼا ده. بل آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي چې ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نحل ناتيايما آيات سورة نحل. ونزلنا عليك الكتاب التراوي او ما نازل کرلا پتا باندې د کتاب یعنی قرآن کریم تبیانا لكل شيء چې بیانگر دی د هر شي، هر شی تاسو ته بیان کړی دی د هدایت نه، گمراهی او هدایت تاسو ته واضح دوباره کې ټول معلومات تاسو درکړي دي. وهدى او هدایت دی د کتاب، ورحمتا او رحمت دی او زیری دی د مسلمانانو لپاره. د کتاب هدایت دی، رحمت دی، زیری دی د مسلمانانو لپاره. نو څوک چې هدایت غواړي، څوک چې رحمت غواړي، څوک چې غواړي چې د ده په ژوند کې الله سبحانه وتعالی په ده باندې رحم وکړي، دی هدایت لاسته راوړي، نو دا کتاب څه باید ځان وتیړي او په دو کتاب باندې باید عمل وکړي. نو دا درس و اولنی درس و د قرآن په نامه باندې. قرآن په نامه چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته قرآن کریم معرفي کړو چې قرآن کریم څه شی دی. بل درس دی چې هغه ان شاء الله تعالی په بل درس کې وویو، تلاوت قرآن، چې هغه به ان شاء الله بیا بل درس کې وویو. یا ته چې زه وګورم څو درسونه نور وخت پاتې دي. دا درس به مو ویو خیر تلاوت قرآن. الله سبحانه وتعالی د قرآن کریم تلاوت دا د ډیرو غټو عباداتو نه یې موږ تاسو ته مقرر کړی دی چې قرآن کریم د ډیرو غټو عباداتو نه یو عبادت دی او موږ ته یې امر کړی دی په قرآن کریم کې چې تاسو تلاوت وکړئ. قرآن کریم ویایي، تلاوتوي. فقرأوا ما تيسر من القرآن. مزمل شلامات. فقرأوا ما تيسر من القرآن. نو تاسو او یوویایی د قرآن نه څومره چې تاسو ته اسانه دی، څومره چې د تاسو دپاره اسانه دی، مره درته اسانه شي، مره وویایی. د ورځې یوه صفحه، دوې صفحې، درې صفحې، څلور صفحې، یوه سپاره، هر څومره چې درته اسانه کی درته اسانه دی، مره وویایی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې اقرأوا القرآن. صحیح مسلم کې حدیث دی اقرأوا القرآن، قرآن تلاوت کړئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي دي چې دغه قرآن کریم تلاوتول څومره ثواب لري، څومره ډیر ثواب لري. دونه هم موږ تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها. جامع ترمذی کې حدیث راغلی دی. من قرأ حرفا، چا چې یو حرف د الله د کتاب نه قرأت کړلو، ویل یو حرف ویل، نو د ده دپاره یوه حسنه ده، او یوه حسنه او دغه یوه حسنه 10 برابره ورته حسابي، یعنی 10 نیکۍ ورته مشترکي. یو حرف چې چا تلاوت کړو د قرآن کریم نه، الله سبحانه وتعالی درته 10 نیکۍ مشترکي وي. زه ویم فرض مثال سوره بقره چې اول شروع کی په الف لام باندې په حروف مقطعات باندې شروع کی، الف لام میم
ما درې حرفه وویل، نو د درې حرفه 10 نیکۍ الله سبحانه وتعالی ماته مشته کړل. یعنی هر حرف د قرآن کریم چې موږ تاسو ویایو، الله سبحانه وتعالی د هر حرف د هر توري په مقابل کې موږ تاسو ته 10 نیکۍ مشته کوي. الله اکبر. دا د الله سبحانه وتعالی کلام دی. د الله سبحانه وتعالی کلام دی. در انشاءالله بستی او ادامه بیا بل درس کې. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.